جو باین د ټرمپ د نه منلو په تړاو څه غبرګون ښودلی دی. ډونالډ ټرمپ څنګه ځان نه ګل مرجان جوړ کړی دی او ډونالډ ټرمپ ته ولې د شرم ځای دی، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د جو باین له بریالي کېدلو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه هم باین ته مبارکۍ ویلې او نه یې هم د دې ټاکنو پایلې منلې دي. ټرمپ ویلي چې پایلې نه مني او له کوم سند پرته جو باین او د هغه ملاتړي په ټاکنو کې په تقلب کولو تورن کړي دي. ټرمپ ویلي دي چې خپلې بریا ته انتظار باسي. هغه پر ټویټر باندې خپل غوسه او غبرګون ښودلی. د ټرمپ له دې کرداره وروسته د امریکا ولسمشرۍ ته بریالی نومان جو باین ویلي چې د ټرمپ له لوري د ماتې نه منل شرموونکي ده. هغه ډاډ ورکړی دی چې د واک ترلاسه کولو لپاره هیڅ هم د هغه مخنیوی نشي کولی. باین ویلي زما په اند دا شرموونکي ده، پوره بربنډه شرم. هغه څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې دا به د ولسمشر رواتوب یا مشروعیت سره مرسته ونه کړي. تر اوسه پورې د امریکایي رسنیو د اټکل له مخې جو باین بریالی اعلان شوی او توانېدلی دی چې 209 کالج رایې وګټي او مقابل کې ډونالډ ټرمپ توانېدلی چې 214 رایې خپلې کړي. اوس هم د رایو شمیرنه ایالت پر ایالت پیل ده او تمه ده چې د ډسمبر پر 14مه دا پیلې رسمي اعلان شي او ډیر کله هغه څوک بریالی وي چې رسنیو یې مخکې تر مخکې اټکل کړی وي. د ډونالډ ټرمپ د نه منلو په تړاو عامو افغانانو هغه ته بیلابیل اندونه لیکلي او ویلي دي چې له بایللو وروسته نه منل هیڅ په درد نه خوري. لومړی به د خواري کړی وی. ډونالډ ټرمپ لا هم په دې عقیده دی چې دی بریالی کیږي او د امریکا راتلونکی ولسمشر به وي، خو د رایو تفاوت ته په کتو سره جو باین تر ټرمپ ډیر وړاندې دی. که د جو باین د غبرګون او د ډونالډ ټرمپ د نه منلو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.